ګرانو کتونکو، د باولپور نواب یو وخت کې په لندن کې د یو عام سړي په شکل باندې د رایل رایس چې د هغه ټیم ډیر مشهوره ګاډۍ وله شوروم ته ولاړی. دی چې کوم وخت د رایل رایس شوروم ته ولاړی، یوه ګاډۍ یې خوښه که او د سیلز مینز یې پوښتنه وکړه چې دا ګاډۍ په څو ده. د سیلز مینز دا خیال سو چې دا یو عام سړی دی، دا ګاډۍ نسي اخیستی، نو ځکه د ده ډېره بېعزتي وکړه او د شوروم پسې واخیستی. نواب باولپور خپل هوټل ته رالی، خپلې شاهي کپړې یې واغوستې او د خپل ځان سره یې ډېر زیات نوکر چاکر جمع کړلو او په غټ پروټوکول باندې دا بله ورځ د رایل رایس شوروم ته ولاړی. هلته یې 6 ګاډي واخیستلو او دا حکم یې ورکړ چې دا 6 رایل رایس ګاډیانې چې دي دا د باولپور ته ولېږل کېږي او د منسپلټي په حواله دي سي چې د ښار ټوله کچره دي په دا ګاډیانو کې راجمع کېږي، د روډو صفایي دي په دا ګاډیانو باندې کېږي. نو د ده پر حکم باندې تعمیل وسو، د ګاډي مخ ته یې جاروګان ولګېدل او په دې باندې د روډو د صفا کېدو کار شروع سو. دا خبره په ټوله دنیا کې ډېر په تیزي سره پیلاو سوه او د دې وجې څه د رایل رایس چې کوم قیمت و هغه ډېر زیات کښته رالی. ولې هر چا به ویلی چې دا هغه ګاډۍ ده چې د ریاست باولپور نواب په دې باندې ګلیانې صفا کوي، په دې کې کچرې راپورته کوي. لږ ټیم تیر سو، د رایل رایس چې کوم مالک و هغه د باولپور نواب ته رالی او د داسې ډېر زیات معذرت وکړي او ده ته یې په تحفه کې 15 نورې رایل رایس ګاډیانې ورکړې او ده ته یې دا خواست وکړي چې دا کار څه ده زما ګاډیانې رالیرې که د دې وجې ماته ډېر سخت نقصان پهنچاو سوی دی. دا 15 ګاډۍ کې یوه ګاډۍ د باولپور نواب بیا وقایت اعظم ته په تحفه کې ورکړله. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. د هغه رقم مزیدار کیسو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.